ملک حکومت خان رامزای ممن خیل د مشریو او دا کیمپ لګېدلی دی امام حکومت دی دا امزای کوم ټولو لګولی دی په مطابقه سره دا د حکومت امداد نه دی دا موږ قومي لګولی دی کوم دا ښه امداد کوي په داسې خواتین موږ سره ډېرې دي او د موږ سره ډېر خلک دي ډېر امداد کوي حکومتي لیول نه صوبایي حکومت نه مرکزي حکومت دلته ښه امداد نه دی ورته راوړی د موږ سره دلته ډېر کیمپونه لګېدلي دي چې په دغه یو دلته یو هلته ابوبکر پلورمین لګولی دی مخکې ډېر کیمپونه په موږ به 5000 کاډه مخکې تللي وي خو دلته موږ ته اندازه چې نه وي اندازه 4-5 کسانه نه منډي کې دغه تمیز د روټۍ انتظام کومه مدای کړی دی روزانه د شپې او زنانه خواتین موږ سره ډېرې دي تاسو په د کیمپونه کې وینئ او مهرباني دا وشي چې مرکزي او صوبایي حکومت ته دغه ته خپل امداد ورکړي کوم انجو راغلي دي یا کوم ملکونه یا اقوام متحده امداد ته ورکړي ټولو پالټۍ ته دا وایم زه د یوې پالټۍ سره تعلق ساتم هغې ته وایم عمران خان ته وایم چې تا صوبایي حکومت دی ته امداد ورکړه که نواز شریف ته ورکړي چیف صاحب ته وایم جرنیل ته چې ته 15 دین دغو عوامو ته کارپي مه لګوه دغه پوښتنه درنه کوم تاسو دوی ته خوراک کې ورکوئ څه مونږ چوله ورکوي شربات ورکوي اوبه ورکوي چمیش کې مواسبي روټۍ ورکوي نن روټۍ کومونه راوړي دوه روټۍ راوړي درې غریبانان دي څوک سرمدار دي دا راوړي هلته د دغه نه ترکاري ورکوي او چوله اوبه او شربات ورکوي دغه کیمپ به څو ورځې وي دا کیمپ به دومره وي چې څو پوره د وزیرستان خلک تللی نه وي ډېره مننه